ټیکسي چلولې وه ظالمانو چاقو باندې والي مړ کړی غلو وهله او ټیکسي ورنه اخیستې وه ترکاري کور کې وي خو څه ورسره خورئ بس یو بل راکوي یو بل راکوي ګاونډیان یې درته ترکاري کله ګاونډیان در نه کړي بیا نهار یې او اختر ته جامو څه پروګرام دی کړي دي نشته نشته جامې هم نه دي کړي دغه برنامه چې کومه شروع ده د مقدس خیریه بنسټ څخه د اول د روژې نه تر د 30 روژې پورې همیشه دوی ته دغه 30 روپیو ته موږ 200 ډوډۍ توزیع کوو چې دغه 200 ډوډۍ همیشه لپاره دوی کورنۍ ته موږ توزیع کوو نور خلک موږ باندې اختر نشته نور خلک باندې موږ جامې نشته اختر په نورو خلکو ستاسو جامې نشته هغې کې داسې شهیدان هم شته دی چې د یوې کورنۍ دوه ورونه چې یو په ملي اردو کې او یو په طالبانو کې شهیدان شوي دي همدغسې مستحقې کورنۍ راټولې شوي دي او هغوی ته د المقدس خیریه بنسټ له لورې 200 ډوډۍ چې 22 کورنیو ته توزیع کیږي دغه مستحق کورنۍ سره مرسته شوې ده هر کله یې درته کومه ګلې میاشت د رمضان فواره د رحمتو یې ته له لورې د رحمان په حدیث کې دې راغلي فرمایلي پاک سرور بدبویي د روژه د المقدس خیریه بنسټ قدرمن لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم قدرمن دوستانو د ننګرهار ولایت د لعلپورې ولسوالۍ ته راغلي یو لعلپورې ولسوالۍ کې مو هم د روژې په میاشت کې دغه د وچې ډوډۍ یا د ګرمې ډوډۍ د 200 ډوډیو پروګرام د 22 هغو کورنیو دپاره ټاکلی و چې هغوی یتیمانانو درونه د دغه وطن دپاره شهیدان شوي وو یا په نورو مختلفو پیښو کې شهیدان شوي وو خو که دغه وچه یا دغه ګرمه ډوډۍ ورته نه وی رسېدلې نو باور وکړئ چې د اوبو نه بغیر به یې په بل څه روژه نه وی ماته کړې قدمونو دوستانو هغه څوک چې د بهر هېوادونو نه یې مرستې کړي دي یا یې هم کوي هغوی دې دا فکر نه کوي چې زموږ پیسې یا زموږ دغه روپۍ به خوشي شي باور وکړئ هغه کورنیو ته وررسېږي هغه نغري د دوی په روپو باندې ګرمېږي چې ډېر زیات اړمن وي هره سیمه د یتیمانانو نه ډکه ده د کونډو نه ډکه ده او هغه اړمن یتیمانان چې هغوی دغسې زکاتونو خیراتونو ته ناست دي محمد دې نوم دی څو غړي یاستئ د کور دغه زما له دوه کشه دی او مشر یې زه یم مشر یې ته او یوه مور ده 4 نفره یې او پلار دې چې کې شهید شوی پلار مې کنیلک کې شهید شو چې کې کنیلک کې کلینیک کې څه کار یې کوه همداسې واکسین یې کوه واکسین یې کوه خپل مرګ باندې مړ شو دې ډوډۍ نه هم ګزاره کېږي نه او دغه په دې امکان نه کېږي او بیا چې کورته لاړ شو ته راغله 3 دانې نورې راکړئ نور تره درکوي او روژهدار څو نفره یې روژهدار یو مې مور ده او یو زه یم او یو مې بل ورور دی تا هم روژه نیولې ده ښه او اختر ته مو جامې کړي نه نه هم دې کړي څه پروګرام به یې پاتې به یاستئ که څوک یې درته ونه کړي چا راته وکړي خبر وکړو چا ونه کړي پاتې به یاستئ ستاسو نوم دی بچی خیال محمد څو نفره یې په کور کې 5 نفره څو نفر روژه یي یوه مور هم ده فقط او پلار دې وفات شوی زړه ټیک دې وفات شوی اوس دې پلار نشته ښه او دې ډوډۍ نه ستاسو ګزاره کېږي اختر ته څه پروګرام جامې دې شته جامې چا درنه نه دي کړي ستاسو نوم دی لورې فاطمه فاطمې لورې څو نفره یې تاسو 4 نفره او څو ډوډۍ درته درکول کېږي روزانه 5 ډوډۍ او لومړۍ روژې نه درکول کېږي وړې یې روزانه پلار لري پلار نه لري پلار دې وفات شوی څه شي کې وفات پیلي راتله چشتلې وه ستا نوم څه ده خدیجه لورې تا څو ډوډۍ درکول 5 ډوډۍ او څو نفره یې 8 نفره 5 ډوډۍ څو روژهدار درکې څو دي 2 دې باندې ګزاره کېږي دې ته ډوډۍ باندې نه کېږي نه نور راله تره راکوي
ترې درکوي درله ماشاءالله. دا خو یوازې وچه ډوډۍ ده که نه؟ او پلار دې وفات دی چې پلار هم نه وي سرپرست نه وي ماښام ته بیا ترکاري ورسره شته؟ تره دې راله راکوي. تره دې را درکوي. د المقدس خیریه بنسټ له لوري د ننګرهار ولایت لعلپورې ولسوالۍ هغه یتیمان چې د کور سرپرست نه لري، د کور سرپرست نه و، کونډې ورته ور په غاړه وي او ماشومان لکه تاسې چې په دغه ویډیو کې ګورئ دوی په میاشتو د روژې نه مخکې کور کې د خوراکي توکي نه لرل، غذایي مواد نه درلود، وړی نه درلود. دا چې اوس د المقدس خیریه بنسټ لخوا 22 کورنیو سره چې هغه یتیمان دي، د هغوی پلارونه شهیدان شوي دي، هغې کې داسې شهیدان هم شته دی چې د یوې کورنۍ 2 ورونه چې یو په ملي اردو کې او یو په طالبانو کې شهیدان شوي دي، همدغسې مستحقې کورنۍ راټولې شوي دي او هغوی ته د المقدس خیریه بنسټ له لوري 200 ډوډۍ چې 22 کورنیو ته توزیع کیږي، دغه مستحق کورنۍ سره مرسته شوې ده. دا چې تیرو کلونو کې لعلپورې ولسوالۍ ته هم د دې لعلپورې ځایي خلک چې په خارج کې میشت دي د هغوی لخوا زیاته پاملرنه کېدله. تیره روژې همداسې د واورې د وچې ډوډۍ پروګرام دا لره، خو متاسفانه دغه کال دغه روژه هم د خارج میشتو لخوا هم د خیریه بنسټونو د لوري هم د خیریه مؤسسو د لوري تر اوسه لا دغسې مرسته او کومک نه دی شوی. یوازینی المقدس خیریه بنسټ دی چې په لعلپورې ولسوالۍ کې دغه برنامه په لاره اچولې ده او دغه یتیمانو سره کومک او مرسته کړې. زه د لعلپورې د ځوانانو په استازولۍ د المقدس خیریه بنسټ د مشرتابه د نصیب جان ورور او د ده سره چې کوم ملګري راغلي د دوی مننه کوم. الله تعالی دې دوی ته مجرونه ورکړي او الله تعالی دې هغه چا ته مجرونه ورکړي چې دغه مرسته یې کړې ده او د دغه یتیمانو دغه روژې د ولږې د نهرې څخه ژغورلې ده او دوی ته د ډوډۍ زمینه مساعده کړې ده. د ټولو د کور ودان وي او الله تعالی دې ټولو ته اجرونه ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې د المقدس خیریه بنسټ څخه نړۍ مننه کومه چې په دغې روژې میاشت مبارک میاشت کې د لعلپورې ولسوالۍ ته خاص توجه کړې ده. په دغې پروګرام کې تقریبا په دغې لعلپورې کې چې فعلاً کومې کونډې دي د 100 نه اوښتې دي، خو بیا موږ چې دغه 22 کونډې یا دغه 22 کورنۍ د المقدس خیریه بنسټ په طرز عمل باندې او د هغوی په اصولو مطابق چې کوم انتخاب کړي دي دا واقعا مستحق کسان دي. دوی هېڅوک سرپرست په کور کې نه لري. حتی دې کې داسې کورنۍ هم شته دی چې یو ورور په طالبانو کې شهید شوی دی، بل ورور چې دی په اردو کې شهید شوی دی، حتی په کورنۍ کې سرپرست نه لري. نو دا هغه کسان دي چې واقعا د دې ولس او دغې ځوانان ټول ته معلوم دي چې مستحق دي. دغه برنامه چې کومه شروع ده د المقدس خیریه بنسټ څخه د اول د روژې نه تر د 20 روژې پورې همیشه دوی ته دغه 30 روپیو ته موږ 200 ډوډۍ توزیع کوو چې دغه 200 ډوډۍ همیشه لپاره 2 کورنۍ ته موږ توزیع کوو. بیا په دې کې داسې کړي دي چې بعضې کورنۍ چې هغه مثال په کورنۍ کې 2 غړي یا 3 غړي لري او سرپرست لري، هغوی ته هم لکه ډوډۍ مثال په طور باندې کم وي، خو مګر نور ته همیشه لپاره خپل حق ورسېږي ته. په اخره کې بیا هم زه په المقدس خیریه بنسټ تمویلونکو کسانو څخه چې په خارج کې دي او دغه بنسټ سره کومک کوي د لا زیاتو همکارۍ غوښتنه دې کومه، ځکه چې یوازینی په المقدس خیریه بنسټ دی چې په دغې د سرحدي ولسوالیو کې دغه پروګرام ته یا دغې وچې ډوډۍ ته ادامه ورکړې ده او د خلکو هغه یتیمان او کونډو ته هغه په وخت باندې دغه ډوډۍ رسوي. بیا هم زه کوم چې دغه مقدس خیریه بنسټ سره خپل کومکونه وکړي. مننه. 6 نفر کور کې 6 نفر روژهدار در څو دي؟ 2 دانې. او پلار دې وفات شوی؟ څه شي کې وفات شوی؟ ټیکسي چلولې وه، ظالمانو چاقو باندې والې مړ کړی، غلو وهلو، ټیکسي ورنه اخیستې وه. اوس غټ څوک نشته په کور باندې سرپرست؟ یوازې ته یې؟ احمد پلار دې وفات دی؟ په څه شي کې وفات شوی؟ خپل مرګ ماشین ډېر ناروغ چې دغه ناروغ او مړ شو. څو ورونه څو خویندې؟ یو مور او 2 ورونه. یو مور او 2 ورونه. د ګټې وټې مو څوک نشته؟ ښه. څو ډوډۍ درکول کېږي تا ته؟ ماته 3. په دې ګزاره کېږي؟ نه نو 2 سره نور یې اخلو. 2 سره نور یې اخلی؟ او ګوت. ښه. او ترکاري کور کې وي خو څه ورسره خورئ؟
بس یو بل راکې یو بل راکې ګاونډیان یې درته او ترکاري ها او کله ګاونډیان در نه کړي بیا نهار یې او او اختر ته جامو څه پروګرام دی کړی بس نشته علامه نشته جامې هم نه دي کړي نور خلک موږ باندې اختر نشته نور خلک باندې موږ جامې نشته دي اختر په نورو خلکو او ستاسو جامې نشته قدرمن دوستانو د لعلپورې ولسوالۍ د 200 ډوډیو دغه د مرستې لړۍ مو ولیده او د ځوانانو نظرونه مو هم واخیستل یوازې وچه ډوډۍ نه ده ځکه دې سره ترکاري هم ضرور وه موږ دا کوښښ هم وکړو خو بدبختانه ونه توانېدو ځکه د درستخان پروګرام وکړو خو ولسونه ډیر دي دلته په ساحه کې او دغه سرحدي سیمو کې لارې ګودرې ټولې بندې دي او هغه شتمن خلک هم نشته اوس چې د هغوی نه یو څه راواخلو دغسې یتیم ته یې وروړو د بهر هېواد خلکو ته مو سترګې دي که څه وکړي نو ښه ده ګنې پاتې یو بله خبره دا ده چې هغه شتمن وروڼه چې څوک هم زموږ دغه ویډیو ګورئ زیاتره ماشومان په هره سیمه کې د جامو نه پاتې دي څومره ملګري چې یاستئ خیرات زکات هره صدقه په دغسې یتیمانانو باندې کېږي دوی ته د راتلونکي اختر دپاره د جامو بندوبست هم را سره وکړئ په شریکه باندې که چا څه وسه کېږي نو د دغو یتیمانانو نه یې مه سپموئ مخکې ویډیو کې مې هم تاسو ته یادونه کړې وه چې د المقدس خیریه بنسټ لخوا هره روژه هره ورځ 2000 ډوډۍ په 9 ساحو کې ورکول کېږي چې 200 ډوډۍ په لارپوره کې ورکول کېږي او نورې ساحې مو مخکې ویډیو کې تاسو ته ذکر کړي دي د دې 2000 ډوډو 12 لکه کلدارې خواوشا راځي ستاسې مرستو ته سترګې په لار یو او بیا مرستې زموږ سره وکړئ مرحبا صد مرحبا وایو د رحمت میاشتې مبارک مبارک ته د مغفرت میاشتې مبارک مبارک ته د مغفرت میاشتې مرحبا صد مرحبا وایو د رحمت میاشتې مبارک